د انسانیت لوی ټوپ. د انسانیت لوی ټوپ د ساينس نړۍ لخوا موږ په دې موضوع کې سپوږمۍ ته د انسان تګ او سپوږمۍ په هکله معلومات وړاندې کوو چې څنګه انسان د سپوږمۍ د تللو لپاره تیاری ونیو او سپوږمۍ ته لاړو او د کومو ننګونو سره مخ شو. سپوږمۍ د ځمکې سره نښلېدلې داسې سیاره ده چې ګردش یې په یو وخت کې هم د لمر او د ځمکې سره یو شان دی. همدغه وجه ده چې د سپوږمۍ یوه برخه لیدنه له ځمکې کیږي او یوه برخه یې تل له ځمکې پناه او په تیاره کې وي. ساینسپوهانو په نظر سپوږمۍ په خپله یوه داسې سیاره ده چې د ځمکې ثقلي کشش رانیولې ده او بیا ځینې دا نظر لري چې سپوږمۍ د کم تباه شوي ستارې یا سیارې یوه برخه ده چې د ځمکې په راکښت کې حصاره شوې ده. د ځمکې سره تر ټولو نږدې وجود په خلا کې سپوږمۍ دی چې واټن یې د ځمکې نه 3,15,000 کیلومتره دی. لمر ته مخ حالت کې د سپوږمۍ درجه حرارت تر 120 ډیګري سنټیګریډ رسي او چې کله له لمر پناه شي نو دغه درجه حرارت تر -2.5 پورې راکوز شي او دغه تغیر فقط د لمر په لاکېدلو وروسته په 1 ساعت کې راځي. ځکه چې د سپوږمۍ کومه کره هوایي نشته چې پکې د لمر تودوخه تم شي او د لمر هر رنګه وړانګې په سپوږمۍ نیغ په نیغه پرېوځي او تاثیر لري. د ګلیلیو هغه وړاندوینه چې په کال 1609 عیسوي کې کړې وه چې سپوږمۍ به زموږ د ځمکې په شان ګرده وي، که هلته ورشو نو سپوږمۍ سطح به زموږ د ځمکې په شان بیخي هوا راښکاري. هلته کیدای شي غرونه وي، کاڼي وي او ورسره هلته کې د شهاب ساکر یا کوم هلایي کاڼي وغیره هلته ورېدلي وي، څه ته چې موږ اسټرونایټ وایو. نه په سپوږمۍ کې اوبه شته او نه هوا. په سپوږمۍ کې یوه ورځ زموږ د 15 ورځو سره برابره ده. تر 15 ورځو سپوږمۍ د لمر ته مخامخ وي او 15 ورځې سپوږمۍ زموږ د ځمکې تر شا راشي، که لمر ته مخامخ هم وي د ځمکې یې لیدنه نه کېږي او بیا ورو ورو سپوږمۍ د لمر مخې ته راجوتېږي او چې څومره رڼا پرې پرېوځي هومره حصه یې موږ ته ښکاره کېږي او تر 14 ورځو رسېدنې پورې د سپوږمۍ یو اړخ مکمل په رڼا کې وي او دغه رڼا ځمکې ته راتمبېږي. د سپوږمۍ کومه خپله رڼا نشته او د لمر رڼا زموږ ځمکې ته راتمبوي. د رڼا د راتمبېدنې په هکله زموږ په یوټیوب کې یوه ویډیو پرته ده چې رڼا څه شی دی او د رڼا ریفلیکشن یا د راتمبونې په هکله زموږ معلومات هلته کتلی شئ. سپوږمۍ یوازې په ځمکه رڼا نه غورځوي، ورسره په سمندرونو سیندونو هم د خپل کشش اثر غورځوي او د اوبو د بهېدنې په شدت او تناو هم تاثیر کوي. د سپوږمۍ کشش د ځمکې په مقابل کې 6 ځلې کم دی. د انسانیت عظیم ټوپ د سپوږمۍ په هکله زموږ د ویډیو دغه لړۍ کې به راتلونکي ویډیو به د انسان سپوږمۍ ته د تګ هڅو په هکله وي او دغه حیرانونکې خبرې بیا څومره دروغ وبلل شوې. موږ سره اوسئ. که تاسو د مشهور ساینسپوه آیزک نیوټن په حواله زموږ معلومات کتل غواړئ نو دلته کلیک وکړئ او که چېرته غواړئ چې د مریخ په حواله زموږ کومه ویډیو ده نو هغه دلته وګورئ. ته مو د رڼایز کال اصطلاح اورېدلې وي او ځان پرې پوهول غواړئ نو دلته کلیک